الله رب العالمین د عرفې په دې مبارکه او عظمت والا ورځ کې هغه چاته هم معافي نه کوي، مغفرت د ګناهونو نه ورته کوي کوم څوک چې د عرفې په دې مبارکه او قدردانه ورځ کې په ګناه اخته وي، بیا هم ګناه کوي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله عنه ته دا وویل چې هذا یوم، دا داسې ورځ ده من ملک فیه سمعه، که په دې کې یو څوک مالک سو د خپلو غوږونو، یعنی مطلب دا په خپلو غوږونو باندې حرام وانه اورېدل، غیبت یې ورباندې وانه اورېدی، دروغ یې ورباندې وانه اورېدل، موسیقي او سندرې ورباندې وانه اورېدلې، نو دی د دې خپلو غوږونو مالک دی، د دې ګناهونو څخه خپل غوږونه وساتل. او دا شان من ملک بصره، او هغه څوک چې په دې ورځ کې د خپلو سترګو مالک سو، خپل سترګې له ګناه وساتلې، په خپلو سترګو باندې حرام ونه لیدل، پردیو زنانو ته نه کتل، په موبایل ټي وي وغیره کې فلمونه او فاحش عکسونه تصویرونه نه کتل. دا داسې سو لکه د خپلو سترګو ملکیت چې ستا په لاس کې ته خپلې سترګې د غلط نظر څخه محفوظې ساتې. او یو حدیث کې دا الفاظ ورسره زیات سوي دي، من ملک لسانه، او چې په دې ورځ باندې څوک مالک سو د خپلې ژبې، خپله ژبه یې د دروغ ویلو، د بد ورد ویلو، د غیبت کولو او دا شان مسلمان ته د ضرر رسولو څخه محفوظ وساتل، نو د هغه دپاره بیا حکم دا دی چې غفر الله له ما تقدم من ذنبه، الله رب العالمین به هغه ته هغه ګناهونه معاف کړي، مغفرت به ورته وکړي کوم چې یې مخکې کړي وي. نو که یو څوک بیا د دې عرفې په ورځ باندې د خپلو غوږونو، د خپلو سترګو او د خپلې ژبې، د خپلو اندامونو ملکیت په خپل لاس کې نه لري، یعنی مطلب په دې باندې ګناهونه کوي، هغه ته الله رب العالمین بیا معافي هم نه کوي. ځکه مغفرت هغه چاته کوي کوم څوک چې د خپلو اندامونو داسې مالک وي چې خپل اندامونه له ګناه ساتي، ګناه نه ورباندې کوي. نو غرض دا چې په هر وخت کې به مسلمان له ګناهونو خپل اندامونه محفوظ ساتي، ځکه د قیامت په ورځ باندې هم ستا د دې هر اندام نه پوښتنه کیږي. او بیا په داسې مبارکو شپو او ورځو کې، په مبارکو وختونو کې چې څومره نیک عبادات ثواب لري، د غومره بیا ګناهونه سخت جرم لري، د ګناهونو په وجه باندې الله رب العالمین بیا چاته مغفرت نه کوي. نو د ګناهونو ځان راټول کړه، پر تیرو ګناهونو باندې د الله رب العالمین نه معافي وغواړه، بخښنه وغواړه، الله رب العالمین به د هغه نه درته تیر شي، هغه معافي او مغفرت به درته وکړي. تاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.